کچری یو انسان ته هارت اٹیک کېدلو والا وي یعنی د زړه دوره کېدلو والا وي نو د هغې نه وړاندې کم علامات د دې انسان په وجود باندې راځي او کچری دویم کس د دې سره ناست وي دې علاماتو پته ورته وي نو دې دویم کس ته هم دا پته لګېږي چې دې کس ته هارت اټیک کېدلو والا دی او هارت اټیک انسان ته ولې کېږي هارت اټیک چې کله هم انسان ته کېږي نو د هغه زړه پټو ته چې کله اکسیجن او وینه لاړه نه شي نو د هغه د وجې انسان ته هارت اټیک کېږي د هارت اټیک کېدو نه وړاندې کم داسې علامات دي چې هغه علامات د انسان په وجود باندې راځي د ټولو نه اول د هغه په سینه باندې ډېر شدید او ډېر سخت درد را شروع شي او دا درد دومره سخت وي هغه انسان داسې فیل کوي که چېرې زما په سینه باندې چېرته غټ کاڼی پروت دی یا زما سینه باندې انسان دومره زور کړی دی چې زما سینه ماتوي او دا درد د انسان ورمک طرف ته هم ځي د انسان ملې طرف ته هم ځي انسان ولي طرف ته هم ځي او د انسان په لاس کې هم ځي او دا درد دومره زیات شي چې د انسان جبړې طرف ته هم لاړ شي او په دې ټایم کې د دې انسان سیله بند شي او سیله نشي اخیستی او هغه ته داسې فیل کېږي چې زما سیله چا بند کړې ده ډېر زیات په مشکلاتو سره هغه ساه اخلي او د دې سره په هغه انسان باندې یخې خوالي هم را شروع شي او هغه انسان دومره بېچینه شي او دومره ستړی او ستومانه شي او څومره هم چې انرژي ده د هغه په وجود کې ختم شي هغه ته داسې فیل کېږي چې په ما باندې څه وشي نه په ځان پوهېږي او نه ځان کنډیشن چاته ښودلی شي او د دې سره د هغه زړه کچه کېدل شروع شي او سر په تابېدو شي په یو نیمه بېهوشي پرې راشي او هغه انسان بیخي بېچینه شي آواز نشي کولی او د دې سره د انسان په خېټه باندې هم درد شي او کله هم چې د ده په سر باندې لایټ یا رڼا لګېږي نو د دې سر ورسره درد نور هم زیاتوي خو دا داسې علامات دي چې چاته هارت اټیک اچانک کېدلو والی په هغه باندې راځي خو که چېرې چاته د هارت اټیک خطره وي د هغې نه وړاندې په هغې باندې لږ لږ علامات راځي چې د سینې درد پرې راځي ډېر سخت درد پرې راځي او اکثر سهار ټیم کې پرې راځي او د هغې سره د هغه ساه ډېره زیاته بندېږي او بیخي بېحسه کېږي انسان چې د چا شوګر وي یعنې په هغه کې دا علامات په کم مقدار سره انسان ته ظاهریږي او معلومیږي چې صرف هغه ته په سینه باندې لږ شان درد وي او د هغه ساه ورسره بندېږي او هغه ورسره بیخي بېحسه شي او د هغه په وجود باندې یخه خواله را شروع شي که چېرې دا علامات چاته وشي نو دا علاماتو سره به تاسو دا اچانک د زړونو والا ډاکټر یا هاسپټل ته امیډیټلی یعنې اچانک رسوي اوس کم داسې وجوهات دي چې د هغې د وجې انسان ته هارت اټیک کېږي هغه انسان ته هارت اټیک یعنې د زړه دوره ډېره زیاته کېږي چې څوک چې بار بار سګرټ څکوي او هغه انسان ته د سګرټ څکولو نه هم زیاته خطره ده څوک چې سیکنډ هینډ سګرټ څکوي یعنې د ملګري د لاس نه والي په محفل کې هغه سګرټ بار بار څکوي چاته چې شوګر وي هغه ته د هارت اټیک کېدلو خطره شته دی دریم چې څوک غوړ خوراک کوي هغه ته د هارت اټیک خطره شته دی ځکه چې په هغې کې غوړوالی او فټ ډېر زیات وي چې د هغه د وجې د هغه رګونه بندېږي او چاته چې کولسټرول وي یعنې د هغه په رګونو کې غوړوالی وي هغه ته هم د هارت اټیک خطره شته که چېرې هغه د خپلو کولسټرولو خیال نه ساتي او کولسټرول نه کموي او چاته چې های بي پي وي یعنې ډېر زیات بلډ پریشر وي هغه د خپل بلډ پریشر جاري میډیسن نه استعمالوي او خپل بلډ پریشر مینټین نه ساتي هغه ته هم د هارت اټیک خطره شته دی او چاته چې اوبیسټي یعنې موټاپا وي هغه ته هم د هارت اټیک خطره شته دی ځکه چې تاسو ته په هره ویډیو کې وایم چې تاسو ډیلی بیسس باندې ایکسرسایز کوئ چې ډېر زیات ټینشن ډپریشن کوي د دې د وجې د هغه بي پي زیاتېږي او کله هم چې بي پي یعنې بلډ پریشر د انسان زیات شي هغه ته د هارت اټیک خطره بیا کیدی شي نو دې د وجې تاسو د ټینشن او ډپریشن نه مکمل ځان وساتئ خو چې د چا په فیملی یعنې خاندان کې هارت اټیک وي هغه ته هم د هارت اټیک کېدلو خطره شته دی دې د وجې تاسو د خپل ځان صحت خیال ساتئ او د هارت اټیک همدغه شان نورې کومې بیماري دي د دې نه تاسو ځان ساتئ که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي ستاسو په ذهن کې یو بیماري وي نو هغه موږ ته کمنټ کړي چې موږ تاسو ته همدغه شان انفارمیټیو ویډیو پرې راوړو او که چېرې دا ویډیو تاسو خوښه شوي د خپلو یارانو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او د خپل ځان او د صحت خیال ساتئ شکریه الله حافظ